هغه یو هلک و که نه تاریخ یو هلک و نو هغه واده نه و کړی واده نه و کړی اوس یاره سوالونه کوي چې الله پاکه ما له زوی راکړي یاره په مخ بس مونځونه کوي او دا کوي یاره مولوي صاحب وایي مولوي صاحب نه تپوس کوي یاره مولوي صاحب زما دا سوال خو نه قبلېږي وایي زه د زوی سوال وایي ته د څه سوال کوې وایي زه د زوی سوال کوم وایي دا خو نه قبلېږي نو ویې هلکه وایي تا واده کړی دی نه یاره مولوي صاحب واده خو مې نه دی کړی نو وایي بچي د څه نه غواړې چې درې کېدله بله کاري صاحب و که نه چې هغه هم واده وکړو که نه کاري صاحب واده کړی نو کله به شونډو لته کله به زیننګو لته کله به میګانو لته نو چې اخر ښځه ورته وایي چې یاره مولوي صاحب دا ته څه کوې کاري صاحب نه کاري صاحب ورته وایي دا زه سنت ادا کوم که نه وایي د پیغمبر علیه السلام سنت ادا کېږي نو هغه وایي که ته په پردو اور بلېږې ته بره سنت ادا کوې په امریکا باندې هم چې کوم دغه راغلی دی خو اوس مونږ دا تا ما دا ځایونه وښول تاریخ ځایونه چې مې درته کوم وښول او دغه کړو نو دا د ګورې خالي نه دی دا خالي نه دی دا دی لو پکې شته ولې ما د بل چا نه یو تپوس کړی دی چې دا ګټه دې ته انکار کړي چې کاپیران کله تلل نو د هغې شو باندې ګټې دغه کړې چې کومه ناشنا ګټې کومه د دغه ګټې که نه ته پوه شي ناشنا ګټه ده نو دا لکه دې د باندې مال شته غلطه نه ده بل تا ته ما دا پورې غاړه وښوه تاریخ دا پورې غاړه چې دی دا هم خالي نه ده تاریخ دې کې سکاره راتلو سکاره دې کې به سکاره دي او کوم سکاره کویله غونته که نه ده کویله غونته که سکاره ما په خپله لیدلي دي ځکه ما ته ټیکري راوړي دي ما ته دغه راوړي دي د دې نه بل اوس یاره بلې مې اورېدو په عمران خان باندې 14 کاله قید به ورو نو مې الله پاکه داسې خو څوک پاکه قاتل باندې هم نه اوري چې چېرې مې کړې دغه کړې ده او مې دې داسې لکه په 14 کالو کې لکه نوره سزا څه کوو چې دغې نه راوځي چې 14 کاله د خدای پاک په خیر ښه وباسي نو چې نور به پکې لاسه کېږي هماسې اندازې نه وایي چې یاره دا 14 کاله دي کېښودې نه مې دې نه را دغه کوي را پرانیزي یې نه را کولوي یې نه او دې نه را دغه کوي دا خلک د چرسیانو پسې ډېر باس کوي چرسیانو پسې چرسیانو داسې کار کوي چې یو سړی په لار را روان دی ښځه ورسره ده مخې له وله خوړ لاغی خوړو مخې له خوړ لاغی نو دې ښځې ته وایي چې یاره ښځې که ته په ما باندې په دې اوبو باندې را پورې وتې ته په ما طلاق کوې اوس سړی ورته دا وایي ښځه ورپسې په اوبو باندې چې کومې اوبه یادې کړې دا ښځه ورپسې پورې وته دې چې لاړه مولوي صاحب له لاړو چې یاره ښځې ته وایي چې ته خو ما خو دا خبره د خولې نه وتې ده او ته خو طلاق کوې نو هغه وایي ته راځه د مولوي صاحب نه تپوس کوو نو مولوي صاحب ورته څه وایي تاسو لاړ شئ او د چرسیانو یو ټولګي وګوره په هغې کې تاسو دا معلومات وکړئ چې هغې څه وایي هغې دله کومه رایې درکوي که هغې څه خبره وکړه نو هغه به صحیح ده ورته ویې ښه دې تللی داسې د چرسیانو یو ټولګی ناست دی ټول ښکلي امیران وو دغه وو ځان د سګرېټ یې ډکوي ناست دی میدان دی محفل دی ځان د ناست دی ځان د سګرېټ ډکوي د خوړ په غاړه ځان نه دا سړی ورته ورنږدې شوی دی نو هغه یو ورته وایي چې هلکه د مېلمه له ورکړه چې دې ورته 3 کشه ولګي دې ځي څم ښځه ته ولاړه ده نه دې ورته وایي چې هغه ورته چې نه زه د سګرېټ له نه یم راغلی زه ستاسو یو تپوس له راغلی یم نه مې هغه بل پکې د سترګې سرې وي نه مې هغه پکې رابار شو چې څه تپوسونه کوې نه وکړه وایي ما دې ښځې ته وي چې ما پسې په دې اوبو باندې که ته راپورته یم په ما باندې به طلاق کوې چې دا څنګه داس په ما طلاقه شوې هغه بل بې د هغه ځان اواز وکړي دا تا چې کومې اوبه یادولې که نه هغه 14 فارلنګه ښځه تللي دي خپله ښځه دی او بهېږي په حلال نکاح ښځه دی وځې بس سړی خوشحاله شوی دی چې دې خو راته دا خبره وکړه مولوي صاحب له تللي دي مولوي صاحب ته وایي هغې ته څه رایې درکړه نو مولوي صاحب ورته وایي چې هغې ته څه رایې درکړه نو مولوي صاحب وایي ما ورته وایي چې بس
وی بس بوځې که نه ستا ښځه ده که نه بوځې چاګې در کومه رایې در کړه ما وی مولوي صاحب وي که زه تاسو ته چې دا په تا طلاقه ده او دا طلاقه نه وي زه هم په ګناه کې راځم او که نه که تاسو که زه وایم که دا نه ده طلاقه او بیا که دا طلاق نه بیا هم په ګناه کې راځم نو مولوي صاحب په دې کې ګیر شوی